د افغان ټولچاري لوبغاړي ګلبدین نایب د وروستۍ مرکې دوه مهم رازونه واصلي ټکي. ګلبدین نایب د سیم کرن سره د لفظي شخړې او د خپلې غوره کارکردګۍ په اړه کوم رازونه څرګند کړل. جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ټولچاري او مټور لوبغاړي ګلبدین نایب د وروستۍ مرکې دوه مهم ټکي هغه چې په نړیوالو رسنیو کې د خبرونو سر ټکي شول. ویګا شپه ګلبدین نایب د لوبې له ګټلو وروسته نړیوالو مبصرینو سره په مرکه کې دوه مهمې پوښتنې ځواب کړې چې په پراخه کچه په رسنیو کې ګرمې شوې. مبصر له ګلبدین نایب پوښتنه وکړه چې په لوبه کې مو کله چې سیم کرن وسوځوه خپل ځانګړی د مټو ښودلو اکشن مو وکړ، خو په دوهمه پاڼۍ کې سیم کرن هغه وخت ورته اکشن وکړ چې له تاسو سره په توپوهنه کې د سم بلنګ سکیچ ونیوه. دې کړنې ته څه ویل لرئ؟ ګلبدین نایب په ځواب کې وویل جوش اکشن کول او دا ډول انتقام اخیستل د لوبې یوه برخه ده. په هر لوبه کې یو هر لوبغاړی دا ډول انتقامي اکشنونه کوي. احساسات او جوش په هر لوبه کې وي. زه له دې ډول احساساتو خوند اخلم او د دې ډول جوش لرونکي لوبغاړي ډېر خوښوم. البته چې دا هر څه یوازې په لوبغالي کې وي او د لوبغالي له وتلو وروسته عادي حالت کې یو. په ورته وخت کې له ګلبدین نایب وپوښتل شو چې په دې وروستیو کې او په ځانګړي ډول د استرالیا څخه د لوبې له ګټلو وروسته ډېر پیاوړي شوي یای او ډېر ښه لوبیږئ، راز یې په څه کې دی؟ ګلبدین نایب وویل زموږ په لوبډله کې د راشد خان او محمد نبی په څیر غوره لوبغاړي شتون لري او په کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبغاړي لرو. زه ورسره ډېره ناسته لرم او هر څه ترې زده کوم ځکه هغوی ډېره تجربه لري. ګلبدین نایب وویل له تېرو 2 کلونو او 4 میاشتو راهیسې ما په خپل ځان ډېر سخت کار کړی او خپل ټول تمرکز مې په کرکټ ساتلی دی. له ځان سره مې ژمنه کړې چې زه به له کرکټ پرته هیڅ کار نه کوم او هغه کړنې چې زما په تاوان وي ځان به ترې ساتم. نایب ویلي چې په دې 2 کلونو کې مې ډېرې سختې ستونزې تېرې کړې او دا د اوسې نتیجه ګورم. خوږو ملګرو تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.